شایق صافي د لغمان سیندیزي فرعي حوزې د نوي رئیس په توګه رسما دنده پیل کړه. نن د پنجشنبې په ورځ د لړم په 15مه نیټه د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په داسې حال کې چې د سیندیزي فرعي حوزې نوی رئیس شایق صافي د دغې ادارې کارکوونکو ته وروپېژنده چې پر مهال د بیلابیلو ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د دې ولایت د سیندیزي فرعي حوزې پخواني رئیس سید عبدالرحیم سادات له ټولو هغو هڅو چې په تېرو 18 کلونو کې د دغې ادارې د پیاوړتیا او د اوبو مهارولو برخه کې ترسره کړي ستاینه وکړه. نوموړي په اداره کې تغییر او تبدیل یو اصل یاد کړل او پخواني مسؤل ته په راتلونکو چارو کې د بریا هیله او د همکارۍ ډاډ ورکړل. زه د محترم پاچا صاحب چې ډېر اوږده سابقه د کار دلته لري د ماموریت فکر کوم 18 کاله کار یې کړی. د چې کوم کار کړی دی او زه دلته د کار تر یو حده پورې شاهد وم، نو نه یې ژمی کتلی او نه یې اوړی کتلی، نه یې روژه کتلی نه یې بوزه کتلی، نه یې توده چې هوا داسې ده او نه یې سړه کتلی. ځکه کله چې ستړی ستومانه زما خواته راغلی رئیس صاحب د زراعت یې باندې نور دوستان ورسره وو، اساني زما د یاده نه ولي چې خولۍ او عرق کې پروت و چې دا جنجال دی او دا مصیبت دی په منطقه کې او دا موالي موږ ته موجود دي. ښه پاچا صاحب تجویز دي چې شی دی خبره وکړه ته خو د موږ نه په دې کار کې ښه واري تجویز او پیشنهاد وړاندیز مې دا دی دې کار د بهبود دپاره که دا لاره تعقیبه شي. یعنې ده چې کومې حالې ځلې کړي دي او کوم اخلاص او ایمانداري کړي شهامت او مردانګي کړې ده د لغمان د ولایت د مقام په نمایندګۍ ته زه تشکر او مننه کوم. ښاغلي مظلومیار دغه راز د سیندیزي حوزې نوي رئیس شایق صافي ته د چارو د لا بهبود او په وخت د ټولو پروژو د تعقیب او ګړندي کولو په موخه لارښوونې وکړې. د سیندیزي فرعي حوزې پخواني رئیس سید عبدالرحیم سادات د اوبو ملي ادارې او د ولایت مقام له رهبرۍ نه مننه وکړه چې په دی دومره ستر باور کړی و. بل لور ته د لغمان د سیندیزي فرعي حوزې نوي ټاکل شوي رئیس شایق صافي د ولایت رهبرۍ ته ډاډ ورکړ چې په خپل ټول توان سره به ورسپارل شوی مسؤلیت د ولایت رهبرۍ په لارښوونه مخ ته وړي. منحز یو ځوان زم راغلی یم چې دلته خپل د لغمان ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او د ولایتي ادارې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اصلاحاتو اداري د کمیسیون د دوی د پروسې څخه هم منندوی مزه ده چې مننه وکوم چې په ځوانانو باندې مې اعتماد کوي. البته دوی اولویت بندي نظر په هماغه خپل معیاراتو باندې کوي. د پاچا صاحب نه زه په دغه عرصه کې ډېره مننه کوم چون مخکې معاون صاحب یادوري وکوله چې تقریبا 18 کاله کېږي چې پاچا صاحب په دغه ریاست کې و. د ده د نیکو تجربو څخه به موږ استفاده کوو، پر مخ به ځو. زه خو تعارف نه لرم، د ریاست هم کېدی شي همکاران دلته په جلسه کې شتون ولري. انشاءالله ټول اوږه په اوږه لکه څنګه چې پاچا صاحب ذکر وکړ چې موږ د یو فامیل په شکل باندې په دې اداره کې اوسېدلي یو، نو د همدغه فامیل په شکل باندې به موږ او تاسو اوسېږو. کوښښ به کوو چې دفتر به نور هم پر مخ ویسو، دفتر نور هم وځلوو. د افغانستان په احاطه کې 15 فرعي حوزې لرو موږ، په 15 فرعي حوزو کې به انشاءالله د لغمان سیندیزه حوزه موږ نور هم نیکنامه کوو، نور به یې ځلوو او نور به هم رونق ورته ورکوو انشاءالله.